په کابل کې د یو اف سی ورزش بنسټ د یو افغان سید ظبي عمر لخوا کېښودل شو. دغه ورزش په کال 1990 کې د لومړي ځل لپاره د یو امریکایي لخوا بنسټ کېښودل شو. وروسته د سید ظبي عمر په وینا د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې دود موندلی. په دې ورزش کې بېلابېلې برخې لکه سوک وهنې، کانګ فو، غېږ نیونې او جودو چې په بهرنیو هیوادونو کې د ام ام ای په نوم یادېږي کارول کېږي. دغه لوبه د قفس دننه په 3 پړاوونو کې چې هر پړاو 3 دقیقې او 15 دقیقې وي ترسره کیږي. دغه کلب د افغانستان د روح روان په فرهنګي مجتمع کې له 2 میاشتو راپدې خوا په فعالیت پیل کړی. سید ظبي عمر وایي چې 6 کاله د دغه ورزش تجربه لري او له امریکایي او نورو څارونکو او مربیانو سره یې خپلې تجربې شریکې کړي. دغه راز د دغه فرهنګ بنسټ ایښودونکی عبدالرحیم کانګ فو وایي چې دمګړۍ په دغه ورزشي ټولنه کې د 500 په شاوخوا کې د کانګ فو، کیک باکس، غېږ نیونې، جمناستیک، سوک وهنې، د غړو د ښکلا، رمز او په دې وروستیو کې د یو اف سی ورزش په برخو کې د جګ عمر لرونکو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته تمرین ورکول کیږي. رحیم کانګ فو د رمز ورزش ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې رمز یوه فزیکي، رواني او ورسره فکري وده کې رغنده رول لري. اصلا ورزش یو اف سی داخل قفس است یا کیج فایت میگن. داخل قفس صورت میگیره. 3 جج در هر طرف قفس 6 تا و اونا نظر میتن به مسابقات و میبینن که اصلا در یو اف سی از نگاه تئوری، از نگاه فکری زیادتر استفاده میشه نظر به فیزیک یا نظر به قدرت انسان. کسایی که در یو اف سی فایت میکنن مفکوره و تفکر زیادتر در نظر میگیرن که به چه شکل، به چه نوع باید فایت کنن یا مبارزه کنن. به این مالوز یو اف سی که از داخل قانون بین المللی است، داخل چوکات بین المللی است، به چه